زه د ځمکې د ټول بشر له منځه وړلو لپاره یو طوفان راولم چې د ځمکې ټول سالارونکي مخلوقات به پکې مړه شي. آمنت بالله د حضرت نوح علیه السلام کیسه. وكتبه د انبیاء سیرت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله بسم الله الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله. د بشر نسل د ځمکې پر سر په زیاتېدو الله جل جلاله لیدل چې په انسانانو کې شر او فساد ډیر زیات شوی دی. زړونه او فکرونه تل د بدو کارونو په تلاش کې دي. د خلکو له بدو کارونو څخه سخت ناراضه شو ځکه چې خدای جل جلاله د دغو ټولو خلقو خالق و، مګر دوی د خدای جل جلاله پر خلاف سرکشي کړې وه او ګناه یې انتخاب کړې وه. په پای کې الله جل جلاله پریکړه وکړه چې زه به اوس ټول انسانان د وچې ځناور، خزندې او د هوا مرغان له منځه یوسم. دوی د تباه کېدو لایق دي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. که څه هم په ټوله نړۍ کې فسق او فساد زیات شوی و، خو په حضرت نوح علیه السلام باندې د الله جل جلاله د رضایت او پیرزوینې نظر و. نوح علیه السلام په خپله زمانه کې له ټولو خلکو نیک او صالح سړی و چې د خدای جل جلاله په حق لارې خپل ژوند تیراوه. خدای جل جلاله لیدل چې ټول بشر له سمې لارې اوښتی دی، نو یې نوح علیه السلام ته وفرمایل: ای نوحه، د ټول بشر ظلم او زیاتی وروستي حد ته رسېدلی دی، نو زه به ټول ژوندي مخلوقات هلاک او د ځمکې له سره ورک کړم. ته د ځان لپاره له لرګیو یوه کښتۍ جوړه کړه، له دواړو خواوې په تیر وپوښه چې اوبه تیرې نه کړي. د کښتۍ په منځ کې خونې جوړې کړه. کښتۍ په داسې اندازه جوړه کړه چې اوږدوالی 620، پلنوالی 120 او جګوالی 60 وي. چت یې باید د کښتۍ له دیوالو 22 راوتلی وي. کښتۍ 3 منزله جوړه کړه او په څنګ کې یوه دروازه پرېږده. زه د ځمکې د ټول بشر له منځه وړلو لپاره یو طوفان راولم چې د ځمکې ټول سالارونکي مخلوقات به پکې مړه شي. خو له تا سره عهد او تړون کوم چې زه به له طوفانه تا او ستا کورنۍ ته نجات درکړم. نو ته دې له خپلې ښځې، زامنو او انګوروګانو سره کښتۍ ته پورته شه تر څو له طوفانه په امان واوسي. په کښتۍ کې له الوتونکو او حلالو حیواناتو څخه 7 جوړې، یو نر او یوه ښځه، او له حرامو حیواناتو څخه یوه جوړه در سره واخله تر څو د ځمکې له سره یې نسل ورک نشي. زما په حکم به له هر ډول الوتونکو، ځناورو او خزندو څخه جوړه ستا خواته درشي. ته باید د خپلې کورنۍ او حیواناتو لپاره پوره خوراکي توکي هم در سره واخلې. نوح علیه السلام هم هماغسې وکړل څه چې ورته الله جل جلاله فرمایلي وو. کله چې کښتۍ چمتو شوه، الله جل جلاله نوح علیه السلام ته وفرمایل: له خپلې کورنۍ سره کښتۍ ته پورته شه.
ورځې وروسته به یو طوفاني باران وورغون. دغه باران به 40 شپې او 40 ورځې دوام وکړي او ټول مخلوقات چې مې پیدا کړي دي هغه به د ځمکې له سره نیست او نابود کړم. نوح علیه السلام هم خپله دنده هماغسې ترسره کړه څرنګه چې الله جل جلاله ورته امر کړی و. له طوفانه د نجات لپاره نوح علیه السلام خپله ښځه، زامن او انګورګانې له ځان سره کښتۍ ته پورته کړي. بیا الله جل جلاله د کښتۍ دروازه پسې وتړله تر څو خوندي پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د طوفان د راتلو په وخت کې د نوح علیه السلام مبارک عمر 600 کاله و. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. بالاخره په اوومه ورځ طوفان پیل شو. د ځمکې له نڅه چینې راوخوټېدې او له اسمان څخه تیز باران پیل شو. 40 شپې او 40 ورځې پرله پسې زورور بارانونه ورېدل. د دې 40 ورځو دوامداره باران په جریان کې د اوبو سطحه لوړېده. د ځمکې له سطحې څخه د اوبو په لوړېدو سره کښتۍ هم د اوبو پر سر حرکت وکړ. په پای کې اوبه دومره زیاتې شوې چې حتی د لوړو لوړو غرونو له څوکو څخه هم تقریبا 13 پورته شوې. له دې سره انسانان، الوتونکي، اهلي او وحشي ځناور او خزندې، لنډه دا چې د ځمکې پر سر ټول ژوندي موجودات غرق او هلاک شول. یوازې نوح علیه السلام او له هغه سره په کښتۍ کې نورو سپرو نجات پیدا کړ. خدای جل جلاله پر نوح او په کښتۍ کې ورسره نورو مخلوقاتو باندې پیرزوینه وکړه. د ځمکې لاندې چینې یې بندې کړې، باران یې ودراوه او یو باد یې راوالوزوه تر څو اوبه وچېدو شي. اوبه کرار کرار کمېدې تر څو کښتۍ د یو غره پر سر ودرېده. څو میاشتې وروسته نوح علیه السلام د کښتۍ کړکۍ خلاصه کړه. بیا نوح علیه السلام یوه کوتره خوشې کړه. هغه یو خوا بل خوا الوته تر څو وګوري چې اوبه وچې شوي دي او که نه. خو څرنګه چې لا اوبه د ځمکې پر سر وې، کوترې د کېناستلو لپاره کومه وچه ځمکه پیدا نه کړه. بیرته کښتۍ ته راستنه شوه. له 7 ورځې انتظار وروسته یو ځل بیا کوتره خوشې کړه. دا ځل کوتره د ماښام پر مهال داسې حال کې راستنه شوه چې په مکوکه کې د زیتونو شنه پاڼه راخیستې وه. د دې په لیدو سره نوح علیه السلام پوه شو چې اوبه ډېرې ټیټې شوي دي. نو له 1 هفتې انتظار وروسته هغه علیه السلام یو ځل بیا کوتره خوشې کړه، خو دا ځل بیرته رانغله. د لومړۍ میاشتې په لومړۍ نیټه چې نوح علیه السلام 601 کلن و، اوبه د ځمکې له مخه وچې شوې. کله چې نوح علیه السلام د کښتۍ سر لوڅ کړ، ګوري چې د ځمکې سطحه وچه شوې ده. د 2مې میاشتې تر 28مې نیټې پورې ځمکه په بشپړه توګه وچه شوې وه. په دغه وخت کې الله جل جلاله نوح علیه السلام ته وفرمیل: ای نوحه، اوس ته له خپلې کورنۍ سره له کښتۍ ښکته شه. همدارنګه الوتونکي ځمکني حیوانات او خنزندې هم در سره وباسه تر څو پر ځمکه د مثل تولید وکړي او نسل زیات کړي. نوح علیه السلام هم له خپلې ښځې، زامنو او نیګورګانو سره له کښتۍ راکوز شو. له هغه علیه السلام سره یو ځای ټول ځمکني حیوانات، الوتونکي او خزندې د خپل ناو په ترتیب سره راووتل. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك.
نوح علیه السلام د قربانۍ د وړاندې کولو لپاره له ډبرو څخه یو ځای جوړ کړ. له هر ډول حلالو حیواناتو او الوتونکو څخه یې څو دانې حلال کړل او غوښه یې د الله جل جلاله د رضا لپاره په بشپړه توګه وسوځوله. د سوځېدلې قربانۍ بوی د الله جل جلاله خوښ شو. له نوح علیه السلام څخه راضي شو او دا ژمنه یې وکړه چې که څه هم د انسان زړه له ورکوالي څخه د بدیو خواته مایل وي، خو زه به بیا هیڅکله پر دنیا داسې عذاب را نازل نه کړم چې ټول ژوندي موجودات په یو ځل د ځمکې له سره ورک شي. تر څو چې دا دنیا وي، کرل، ریبل، ګرمي، یخني، اوړی، ژمی او شپه ورځ به همداسې په ګردان کې وي. الله جل جلاله نوح علیه السلام او د هغه زامنو ته برکت ور په برخه کړ او وی فرمایل خپاره شئ، زیات شئ، دومره زیات شئ چې په ټوله ځمکه کې مو نسل خپور شي. ځمکني حیوانات، خزندې، د هوا مرغان او د اوبو ماهیان به ټول له تاسې څخه په ویره او هیبت کې وي. دوی ټول مې تاسې ته په اختیار کې درکړي دي. په څه ډول چې ما ستاسې پلرونو او نیکونو ته د خوراک لپاره سبزیجات او غلې دانې ورکړې وې، په هماغه ډول به نن تاسې ته حیوانات هم د خوراک لپاره درکوم. مګر خبردار، تاسې به د کوم حیوان غوښه تر هغه وخته نه خورئ تر څو له وجوده یې وینه نه وي وتلي، ځکه چې وینه د ژوند ماده ده. که چیرې څوک د بل چا ژوند واخلي، په سزا کې به خپل ژوند وبایلي. بلې هو، که انسان د بل انسان وینه تویه کړي، د هغه وینه به هم تویه شي. که کوم ژوندی موجود د انسان وینه تویه کړي، نو زه به له هغه سره حساب وکړم. نو خپاره شئ، زیات شئ، دومره زیات شئ تر څو په ټوله ځمکه کې مو نسل خپور شي. بیا خدای جل جلاله نوح علیه السلام او د هغه زامنو ته وفرمایل، نن زه ستاسې او ستاسې له نسل سره، بلکې په کښتۍ کې له ټولو سپرو، اهلي او وحشي حیواناتو او مرغانو، یعنی له ټول مخلوق سره دا عهد او تړون کوم چې بیا به هیڅکله ټول سالرونکي په طوفان هلاک نه کړم او نه به هم ځمکه پرې برباده کړم. زه به په وریځو کې شنه زرغونه مقرره کړم او دا به د هغه عهد او تړون نښه وي چې ما له تا او له ټولو سالرونکو سره تر ابده پورې کړی دی. کله چې په اسمان کې وریځې راولم، دا شنه زرغونه به راښکاره شي، نو دا به د دې شاهدي ورکوي چې ما له تاسې او له ټولو سالرونکو سره خپل عهد او تړون نه دی هیر کړی. په تحقیق سره مې خپله وعده پوره کوم. د نوح علیه السلام 3 زامن چې له کښتۍ ورسره راښکته شوي وو، سام، حام او یافس وو. د همدې 3 ورونو نسل وو چې په ټوله نړۍ کې خپور شو. له طوفان وروسته نوح علیه السلام ډېر عمر وکړ او بیا وفات شو. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله